دلته د پکتیا په سید کرم ولسوالۍ عثمان خیلو سیمه کې د اسلامي امارت د مالی وزیر او یو شمېر لوړپوړو چارواکو له لوري د یوې دیني مدرسې د بنسټ ډبره کېښودل کېږي او هممهاله بیا د یادې ولسوالۍ په مشک سیمه کې یوه څلور پوړیزه دیني مدرسه پرانیستل شوه. د مالی وزیر مولوي محمد ناصر غزنوي په جوړ شوو مراسمو کې وویل د اسلامي امارت په راتګ سره په هیواد کې د دیني او عصري زده کړو لپاره ښه زمینه برابره شوې او پر خلکو یې ټینګار وکړ چې پر خپل اولادونو زده کړې وکړي. کمای د ډیره کوتاهي ده او چې دغسې مرکزونه خلاصېږي نو ما درته وایي چې الله تعالی ته د الله تعالی شکر باید ادا کړو. زارۍ په شپه او په ورځ کې الله تعالی ته باید وکړو چې د دې شکر ادا کړو چې زه نن دغسې یو مرکز افتتاح کوم. هر کس باید دا ووایي چې دغه ما کړی ده. هر یو د ځان ته دا وایي دا مرکز به زه جوړوم. د دې مرکز کې به زه په زر قسمه خدمتونه په دغه مرکز کې کېږي. ما تاسو ته وویل د دغو دیني مدرسو لګښت چې شاوخوا 32 میلیونه افغانیو ته رسیږي ځایي خلکو په غاړه اخیستی او وایي زرګونه زده کوونکو ته به پکې دیني او عصري زده کړې ورښودل کیږي. په اړه یې حکیم خان او مولوي نجم الرحمن فضلي وویل نو مصارف چې اوس دې باندې ما زه لیکل کوم نه مصارف لیکم جب کې روزنامچه لرم 192 لک افغانۍ چې ډالر کې عزتي 2.5 لک نه ورپورته کیږي. دغسې مصارف په دې باندې سوي دي. د ځانه مې کړي دي چا نه مې څه غوښتي نه دي. موږ چې تخمین ورته کړی 14 میلیونه افغانۍ مځکه یې مساحت چې دا تقریبا 3 جربه ده او شاګردانو ته موږ تقریبا تر 2.5 زره پورې اراده لرو. د سیمې ځایي اوسیدونکی ملک شفیق بیا خوښ دی چې د زده کوونکو لپاره یې په اساسي ډول یوه ودانۍ جوړه او د بلې د جوړېدو چارې پیل شوې او غوښتنه کوي د زده کړو په برخه کې د دې ولسوالۍ ته ډېرې اسانتیاوې رامنځته شي. چې د ترانسپورټ لپاره د ټول سید کرم ولسوالۍ مربوط لکه د شجنکو، کوسین، عثمان خیلو او د خانو خیلو د ساحې نه به انشاءالله د ترانسپورټ زمینه ورته برابرېږي. په دې وروستیو کې د پکتیا سربیره د هیواد په ډیری سیمو کې زده کړو سره د زیاتې لیوالتیا په پار خلک په شخصي لګښت ښوونځي او دیني مدرسې جوړوي. حیران احمدزی، امید راډیو، پکتیا.